د لوی اختر د رارسېدو سره د غزني ولایت د څارویو د پلور بازار ښه شوی دی. په دغه بازار کې پلورونکي وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د دوی پیرودونکي زیات شوي او بیې هم لږ څه لوړې شوي دي. د دوی په وینا سږنی کال د تیرو کلونو په پرتله بازار ښه دی او پلور ډیر لري. اختر پر رسېدو د ته مخکې وختو اوس انشاءالله ګڼ ډېر ښه ده. هغومره ګزاره کېږي معلوم انشاءالله ته مخته وختو لې پورته سوی ده ځکه د اختر شپې دي. هر سړی یوه قرباني اخلي هغومره یو کاروبار پاتې کیږي یعنی د کور خوراک و مرکه شایستی. الحمدلله خوب است فضل خدا. مالم خوب فریمان است. خوب الحمدلله دیگه نداد از 8000 و 7000 گرفته قربانی که سالش هم پوره باشه انشالله میشه که هر رقم مسلمان نیت کنه انشالله میشه. بلخوا د غزنی د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي چې د څارویو د بیې کنټرول لپاره یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده. دغه کمیټه دنده لري چې بازار وڅاري او د بیو له لوړوالي مخنیوی وکړي. د ښاروالۍ ریاست د ښاروال صاحب له هدایت سره سم د نرخونو د کنټرول په نامه باندې یوه کمیټه جوړه شوې ده تر څو په ګڼ ساحه کې او د مالونو له نرخونو څخه کنټرول وکړي. چې په راس کې د تنظیم مارکیټه محترم عمومي مدیریت همدارنګه د ناحیو کسان ورسره شتون لري. نو یوه کمیټه جوړه شوې ده چې تر څو پورې د ګڼ په ساحه کې د مالونو نرخ څخه کنټرول وکړي. او بل د پرتغه د لوی اختر د رارسېدو سره سم موږ د بازار په مختلفو ساحو کې د مالونو د خرڅلاو لپاره مشخص ځایونه ټاکلي. په دغه حال کې د غزني د کرنې او اوبو لګولو مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د څارویو د دواپاشي بهیر یې پیل کړی دی. د دوی په وینا دا کار د دې لپاره ترسره کیږي چې د حیواناتو ترمنځ د ناروغیو خپرېدا ودرول شي او له پتونو خوندي وساتل شي. ما برنامه جلوگیری از سرایت کریمیا کانگو را داریم که در حدود 60 یا 50 هزار مواشی در برابر از مرض به خاطر نابودی کنه دواپاشی میشه و در ولسوالی قره‌باغ در سطح ولایت غزنی و تقریبا 50 تا 60 هزار مواشی زیر پوشش میه. د لوی اختر د رارسېدو سره د دې اندېښنې زیاتې شوې دي چې ښایي د حیواني ناروغیو انتقال انسانانو ته وشي. له همدې امله دولت هر کال د وقایوي پروګرامونو لکه واکسین او دواپاشي له لارې هڅه کوي چې د ناروغیو د انتقال او روغتیایي ګواښونو مخنیوی وکړي او د څارویو د پیر او پلور لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي.